ګرانو هیوادوالو، د طبي ګټورو مشورو د ښې روغتیا او د ښه ژوند، البته د عامه پوهاوي په خاطر غواړم چې د رواني تکلیفونو یعنې د ژور خفګان په هکله د تاسو محترم عزیزانو سره خپل معلومات البته په ډېرو په ساده ژبه له تاسو سره یې شریک کړم. ژور خفګان دا یوه روحي ناروغي ده چې دا په ټولې نړۍ کې لیدل کېږي، خو بیا خاصتاً په زموږ هیوادوالو کې که هغوی هم دننه او یا هم د بهر له وطن څخه استوګن دي، البته په بېساري توګه د دغې ناروغي کچه لوړه ده. خپله ژور خفګان څه ته وایي؟ له یو اړخه د دې تعریفول البته ګران کار دی، ولې چې دا په هر شخص کې په یو متفاوت حالت کې منځته راځي. عوامل او فکتورونه ډېر زیات دي، خو بیا هم په مجموع کې ژور خفګان البته د فکري نظام د تغییراتو له وجې چې د هغې په اثر یا د هغې د وجې څخه په ناروغه کې د بې باورۍ یا د بې اعتمادۍ فضا حاکمه کېږي. یعنې یو څوک چې په دوامداره توګه هغې خفګان وکړي، مایوسه اوسي، ناهیلې اوسي، ناامیده اوسي، او هم دا له هغه حالتو څخه چې هغه دردونکي حالتونه، ربړونکي حالتونه، ځورېدونکي حالتونه وي، یا هر شی لامل اوسي. البته دغه حالت د دې لامل ګرځي چې اضطراب یا نارامي منځته راوړي او بالاخره موجب د تشویشونو او د تشوشاتو ګرځي. یعنې د چاپېریال په وړاندې البته دا یو ډول عاطفي غبرګون دی. همدا علت دی چې دا د دې باعث ګرځي البته چې په ناروغ کې د هغه په کړنو، په روش، په سلوک کې د تغییرات منځته راځي او بالاخره د هغه احساسات چې البته په روحي ډول د هغه احساسات ټول تر اغېزې لاندې راځي او بالاخره د ژور خفګان یا د رواني تکلیف لامل ګرځي. البته ژور خفګان په 3 درجو تقسیم شوی دی چې خفیف دی، متوسط دی او همدارنګه شدید دی. او چې که دا چېرته په وخت او زمان تداوي نشي نو کېدای شي شدید حالتو ته وخیمو حالتو ته هم واوړي. او همدارنګه یو نوع بل هم موجود دی چې هغې ته بایپولار یا دوه قطبي وایي، چې په دې ډول البته رواني تکلیف کې اکثرا مریضان د دوه رنګه احساسات چې یو یې د خوښۍ او بل رنګ یې د خفګان وي، نو دا مریضان کله کله د خوښۍ احساس او همدارنګه کله کله د بدۍ احساس کوي. په رواني تکلیفونو کې البته د څنګه دا منځته راځي، دا البته په دې تکلیفونو کې البته د فکري نظام کله چې ښه خبر یا ښه خاطره لکه واده کول، لکه کامیابېدل، سرلوړي یا د ښه نوم عزت لرونکي، دا باعث د دې ګرځي چې د ښه احساساتو، د ښه افتخاراتو لامل ګرځي. او په دغسې حالتو کې او په دغسې احساساتو کې همیشه د ژور خفګان چانس یا کچه کمه وي. اما کله چې په ناروغانو کې البته هغې برعکس بدې خبرې، بدې خاطرې او بد حالتونه لکه ناکامي، لکه د وطن د کور د غړو یوه غړی د لاسه ورکول، د هغه مړینه، همدارنګه جګړه، دا ټول د دې لامل ګرځي چې دا بد احساسات وزېږوي او د بد احساساتو په زېږنده کې البته د نارامي منځته راځي او دغه دوامداره نارامي باعث د تشویشونه ګرځي چې بالاخره د ژور خفګان لامل ګرځي. نښې او نښانې، البته د ژور خفګان نښې او نښانې دا ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم تر حد امکانه پورې کوښښ کوم چې رڼا پرې واچوم. دا البته په ماشومانو کې، په ځوانانو کې او همدارنګه په لویانو کې او په هغه وګړو کې چې د هغې د لوی عمر خاوندان وي، البته متفاوت وي. او دلته زه غواړم چې البته د متوسط ډول په ځوانانو او په لویانو کې د تاسو سره خپل معلومات شریک کړم. البته هر هغه څوک
چې دوی په دوامداره توګه دوی د خفګان احساس کوي او دغه خفګان احساس 2 هفتو څخه زیاتېږي، بیا پرې د ژور خفګان شک دی. له مهمو نښو څخه یې بېخوبي ده چې دغه مریضان البته د بېخوبۍ څخه شاکي وي او البته له بېخوبۍ څخه ډېر زیات شکایت کوي. یو له نښو څخه یې د دوی د زړه تنګوالی یا د خفګان احساس دی او کله کله هم داسې فکر کوي لکه زړه چې چا په موټي کې نیولي وي. دا ناروغان اکثرا غلي او خاموشه وي او د خوښۍ په محفلونو یا ځایونو کې البته هلته دوی زړه نه ښه کوي. دغه مریضان البته په ورځني کارونه کې کارونه په مات زړه کوي یا زړه نه ښه کوي او په تصمیم نیولو کې او همدارنګه د هغې په فیصلو کې د هغې توان له لاسه ورکوي او زر زر پښیمانه کېږي. دغه مریضان په اسانه ژاړي، زړه یې ډک ډک کېږي او همدارنګه کله کله له ځان سره هم ژاړي. ناهیلي او مایوسي نا امیدي وي، البته د دې لامل ګرځي چې د دنیا څخه زړه موړ یا په اصطلاح هم تور وي. بعضې وخت کې دغه ناروغان البته د ژوند سره بې علاقګي ښایي او کله کله هیڅ ژوند ورته هیڅ ارزښت هم نه لري، یعنې کله کیدای شي هم د مرګ هڅې وکړي، خو الحمدلله په اسلامي نړۍ کې دغه د مرګ کچې راټیټه ده، ولې په دې چې مرګ خپل ځان وژنه دا یوه عظیمه ګناه ده او الله جل جلاله له دوی څخه ناراضه وي. دغه مریضان کیدای شي چې دوی د نشهیي په توکو اخته شي او هغه په نشهیي توکو عادت یا اعتیاد حاصل کړي. نشهیي توکو ته پناه وړل په حقیقت کې د سره هیڅ نوع مرسته نه کوي، بلکې د مشکل نور هم زیاتوي. نو هیلهمند یم چې د نشهیي توکو څخه خپل ځانونه وژغورئ. همدارنګه دغه مریضان دوی منظمه ډوډۍ نه خوري، کله البته دوی ډېر زیات بې اشتیا وي، کم خواړه خوري او دا د دې له کبله هم ګرځي چې دوی ناتوانه او ضعیفه شي. د دوی حافظه البته ضعیفه وي او هغه څه چې په نږدې زمانه کې تیر شوي وي البته هغه په مشکله دوی رایادوي. یو له مهمو دغو څخه البته د دوی زر زر په غوسه کېدل دي او په بار بار بعضې کوچني مسایل دوی زړه ته رااچوي او له همدې له وجې دوی کېدای شي چې د شپې له خوا نه د دوی د بېخوبي لامل هم وګرځي. همدغه مریضان دي چې په مختلفو شکایاتو سره یا د زړه درد یا د معده درد یا د نور د بدن د نور د دردونو له امله دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې ډاکټر خپلې پلټنې ترسره کړي او په نتیجه کې البته دا تشخیصیږي چې دغه مریض په ژور خفګان باندې اخته دی. درنو دوستانو، په دوهمه برخه کې بیا البته تاسو ته د عوامل یعنی لامل څه دی، سبب څه دی او همدارنګه د درملنې په برخه کې به تاسو ته معلومات درکړی شي. نور مو په پاک الله جل جلاله سپارم. وسلام.